دا اولین ځل نه دی چې په افغانستان کې په لوړو زده کړو کې همداسې په معرف کې کوششونه شوي دي چې د اسلامي زده کړې په نصاب کې کمې کړي. چې کله دوی دا خبره وکړه نو افغانستان ملت ماشاءالله مسلمان ملت دی، دوی ته غبرګون ښکاره کړو. نو دوی بیرته بیا وویل چې نه موږ داسې کار نه کوو، راځئ یو بل عمل وکړو، هغه دا دی چې د اول نه دریمه پورې ټول ماشومان به مسجد ته ځي او هلته به درس وایي. راځئ یو وړوکی غوندې ریاضي درس ته لاړ شو چې آیا منطقي د ریاضي په میت ډول باندې دا امکان لري چې ماشومان د اول صنف نه دریم صنف پورې مکتب ته لاړ شي؟ او که امکان نه لري نو بیا ولې زموږ مشران دومره بې پروا دي چې خبره کوي چې کوم حتی منطقي ډول باندې هم امکان نه لري. په افغانستان کې ټوټل 22,000 مکتبونه دي چې په هغه جمله کې 14 میلیون ماشومان پکې درس وایي چې په دې کې 6.5 میلیون جنیکانې دي. په دغه 22,000 مکتبونو کې 4,80,000 پکې استادان دي چې کوم وزارت معرف سره ثبت شوي دي او دوی ته معاش ورکوي. اوس راځئ چې موږ دا حساب کوو چې څنګه 14 میلیون ماشومان کولی شي چې مسجد ته لاړ شي. زه پوهېږم ټول 14 میلیون اول نه دریم پورې 14 میلیون نه دي، کیدای شي 6 میلیون وي. په افغانستان کې هر کال باندې 15,000 نوي مساجد ثبتېږي چې په هغه کې امامان ته معاش هم ورکول کېږي، تقریبا 10,000 افغانۍ. تر اوسه پورې 1,80,000 مساجد په افغانستان کې ثبت شوي دي او امامان ته د دولت طرف نه معاش ورکول کېږي. نو اوس تاسو دا په منطق او په ریاضاتو باندې ضرب کوئ او تقسیم کوي چې څنګه قرن 6 میلیون ماشومانو ته 1,80,000 امامان درس ورکولی شي. آیا دا منطق باندې ثابته ده؟ نه ده. دا مه هیروئ چې فقط او فقط موږ 1,193 مدارس په افغانستان کې لرو کوم چې د افغانستان دولت سره ثبت دي، او په دې جمله کې چې ماشومان کوم په دې مدارس درس وایي هغه د 4,83,000 ماشومان مخکې نه مدارسو کې مساجدو کې درس وایي. اوس په منطق باندې په ریاضي باندې موږ دا پوهېږو چې ناممکنه ده چې څنګه ماشومان د اول نه دریم پورې مساجدو ته لاړ شي. نو بیا ولې زموږ افغانستان مشران د معرف مشران داسې یو خبره کوي چې هغه منطقي ناممکنه وي بدون د کوم حساب نه؟ آیا دوی کوم مشاورین نه لري چې لږ ورته وایي چې دا خبره صحیح نه ده؟ په هر حال دلته یې پرېږدو. راځو بحث کوو زموږ محترم خور باندې اریانا سعید باندې. اریانا سعید په خپل انسټاګرام پیج کې ولیکل چې څوک مسجد ته ځي هغوی تجاوز پې کېږي، لاسونه پې وهل کېږي په غلط ځایونو کې او ماشومان وهل کېږي. زما سوال دا دی چې کله په افغانستان کې که چېرې موږ څونه ماشومان په مسجد کې ژوبل شوي دي، د کې شک نشته دی چې یو دو ماشوم به حتما مسجد کې وهل کېږي. د کې شک نشته دی چې موږ په نوم مولیان لرو چې اصلي عالمان او امامان نه دي، چې د مولیانو بدنامۍ دپاره بعضې اعمال کوي او هغه میډیا را اخلي ټول ته ښکاره کوي بوم 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 لکه هندي ډرامو غوندې چې وګورئ ملا څه شی کړي دي. په همدې ډول باندې موږ څومره تعمیرونه افغانستان کې لرو چپه شوي دي ځکه غلط انجینري شوې وه. موږ څومره کسان د هر ورځ په بمونو وژل کېږي، تباک شوي دي، غربت ته غورځېدلي دي ځکه زموږ سیاستمداران صحیح سیاست مخکې نشي وړلی او خلک په غربت کې دي. کوم یو میډیا په دې بحث راغی چې د دې ګروپ د وجې نه افغانستان دا حالت دی. موږ څومره ماشومان افغانستان کې هر کال فلجیږي ځکه هغوی ته غلط پیشکاري کېږي، غلط دواګانو ته ورکول کېږي، او څومره ماشومان ژوند د لاسه ورکوي ځکه چې موږ فني ډاکټران نه لرو یا په نوم ډاکټران راغلي دي او د ډاکټرانو میز ته غورځېدلي دي او ماشومان یې تباه کړل او خلکو ژوند یې تباه کړو. خلک لکه قصابانو غوندې الالۍ زیات فیس یې اخلي، بې معنا دواګانې ورته لیکي، پنډ پنډ خلطې ورته ډکوي. زما دا مقصد نه دی چې ټول ډاکټران خراب دي یا ټول انجینران خراب دي یا ټول سیاستمداران خراب دي. زما دا مقصد دی چې په هر یو ګروپ کې موږ یو تور پیشو لرو، موږ په هر یو ګروپ کې خو بد لرو. نو بیا ولې د نورو ګروپونو هیڅ کوم بحث په میډیا اریانا سعید نه کوي، فقط ملایان پسې راغستې ده او امامان پسې راغستې ده او بیا هم دا موضوع میډیا هم اوچتوي او مخکې وړي ځکه دوی غواړي چې د مسلمانانو د ملایانو تر منځ کې یو غټه فاصله جوړه کړي. چې دوی منځ کې فاصله جوړه شوه نو دوی تناشل بیا دوی ته هر څه مزخرفات چې دوی وایي نو دوی منلی شي. زما ګران خور اریانا سعید که ته چېرته ماشومانو باندې دونه دردېږي نو بیا ماته دا وضاحت راکړه چې د اسرائیل چې په انګلیسي کې ورته اسرائیل وي، زه اکثر اسرائیل وایم، بیرغ سره تا ولې عکس ویستی دی؟ ولې یو چا سره ولاړ چې اسرائیل بیرغ نیولی دی؟ ته په دې خبره چې همدا اوس تقریبا 4,00,000 ماشومان د اسرائیل په زندانونو کې دي او ماشومان په سینې په د مور په ګېډه کې وژل کېږي. ته په دې خبره چې هغوی کله ماشوم ووژني بیا شپې ځي کیک ماتوي ځکه چې بنجامین نتنیاهو په همدې باندې خوشحالېږي. ته په دې خبره یې چې یهود زاینسټ د ماشومانو قتل دپاره انعام ورکوي. نو که ته دومره واقعا د یو ماشوم پرواګیر یې نو بیا ولې
تا د فلسطینیانو د ماشومانو ولې د هغه ماشومان چې په مدارسو کې بمبار کیږي، هغه ماشومان چې په ودونو کې بمبار کیږي، هغه ماشومان چې شرابیان موټر باندې وهي، هغه ماشومان چې په کورونو کې بلا وجه غلط دین نه کیږي او وژني، تا په هغه باندې کوم پوسټ کړی دی؟ خیر دی، بعضې وخت کې موږ نشو کولی چې په هر څه باندې بحث وکړو. وقالن تا دومره کړي دي چې یو سړی د اسرائیل د بیرغ سره درېږي، ته ورته وایي چې دا بیرغ سره عکس نه وباسم ځکه تاسو د ماشومانو قاتلین هستئ. نه کوئ. ولې نه کوئ؟ ځکه ستا پکې ګټه ده. ته یو دفعه په خپله یو مسجد ته تلې، حالت دې کتلی چې هلته څومره مینه او محبت ماشومان ته ښکاره کېږي، نه یې تلې. ولې نه یې تلې؟ نو زما به صرف په دې ویډیو کې دا مقصد دی ورونو خویندو چې موږ افغانان باید هره ویډیو کې دا بحث کوم چې دوه کارونه باید ډېر واضح ډول باندې وکړو. موږ څنګه کولی شو په اسلام باندې اتفاق شو، او دویم بې معنا بې منطقه خبرې زموږ خپل ملت ته وړاندې نه کړو، ځکه ملت مخکې نه په ډېر تشویش کې دی او نور غم ته مه ورکوئ. امید لرم دې ویډیو تاسو کوم ګټه اخیستې وي، که انشاءالله اخیستې وي دوستانو سره شریک کړه تر څو پورې پوه شي چې په افغانستان جامعه کې څه شی روان دي. بارک الله فیکم. که تاسو غواړئ چې همداسې ویډیوګانې نور هم وګورئ نو بیا حتما زما پیج لایک کړئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په انسټاګرام کې فالو کړئ. که غواړئ زموږ لیکنې ولولئ نو بیا حتما زموږ ویب سایټ ته راشئ.